سر دا یو سټوډنټ دا یو ټاپک په هیڅ مطلب د ټاپک کې ریسرچ کوم او سر هغه د ټیچر ریلیټډ می یا ټیچر نه خوښي سر دا سبمیټر کې چې سټوډنټ خپل چويس باندې ټاپک وایي زه به دا نه وایي د کې دا نه چې سټوډنټ ته صرف خوښه ده سټوډنټ د خپلوالي د وجه رسیس خو هغه ته فندامنټل چې د دې کوم ریکوایرمنټس یو د غیر هغه ټیچر خبري نو ټیچر چې په ریلیټډ فیلډ کې دي خبره ده چې د ټیچر به یو اسپیکټ باندې پوهیږي راغی خو بل کو سپروایزر د ځان سره وایي چې هغه د فیلډ ایکسپرټ دی نو هغه کو سپروایزر بل اداره کې کېږي چې نو په دې طریقو باندې خلک تحقیق په مخ کې بوزي نو لکه ما سره بل سټوډنټانو د فیلډ کې به مال نه راتلی خو هغه کو سپروایزر به په هغې باندې پوهېدو که نه داسې به هغه کو سپروایزر به ما سره سټوډنټان شیر کړو چې هغه به په خپل اسپیکټ باندې پوهېدو زه به په خپل اسپیکټ باندې پوهېدم نو خو بغیر د پوهې دا اډوایزبل نه ده چې مونږ سټوډنټ انکریج کړو چې او خیر دی که سپروایزر نه پوهېږي ته دا پروجیکټ والا د دې فرق دا یي که نه چې سټوډنټ به په خپله محنت وکړي خواري به وکړي ځان به پاس خو د پروجیکټ له فیوچر ډایرکشن ورکول او پبلیشیبل کول او ګلوب ته رسول دا د استاد د چینل نه بغیر کې دی نو انیشیلی ګران بیا چې سټوډنټ لږ غونډې لرنینګ وکړي بیا په خپله کولی زموږ ټول سټوډنټان اوس په خپله خپلې پیپر یې ورسره دغه کوي خو ابتدا کې د استاد لږ سپورټ پکار پروفیسر شفیع الله صاحب جیسی کوارډینیټر سر پلیز کینه زه ورته یو ځل وایم هلکه بیا ګورې زه دلته نه راځم که د چا څه تپوس وي نو راته ووایه پلیز یو فاینل چې لکه مونږ خپل ریسرچ څنګه امپروو وکړو یا زموږ پاکستان کې اورال انډسټري منځ کې چې کوم ګیټ کې ریسرچ کار چې زموږ ریسرچ بیس نو هغه زموږ انډسټري نه پته لګي چې پاکستاني ریسرچ څنګه دی زموږ انډسټریز ډے بای ډے ډاونفال ته روانې دي کنه سر مطلب بیهایند شاته ریسرچ نشته نو سر بیا موږ څنګه پکاره چې موږ د ریسرچ په امپروو کړو نن سبا موږ تاسو خپل پته لګي چې څه پرابلم دي چې موږ په لو سورسز باندې میکسیمم بینیفټ واخلو توصیف دي ته دې ټولو ته پته ده زه پېښور یونیورسټۍ ته رالم نو هلته به د غرمې 12 بجې ورته چوټي کړې وه او هغه برنډو کې د مرغو جالې مې مرغۍ به پکې الوتې او بیا داسې وخت راغی چې 24 اورز به هلته خلک موجود وو او دا شروع ما به د هغه میلینګ مشین ته کتل ما ته لږې غوندې پیسې چا راکړې وې هایر ایجوکیشن کمیشن هغه انیشیل سیټلمنټ ګرانټ یې راکړ نو په هغې باندې ما بالمیل واخد بالمیل هغه رول دغه چې کې پاوډر پارټیکل سایز ته او بوتل مې ول ځان سره چې یو کې ته تل مو ځان سره مې هلته نه راوړي هغه دغه نو د جار مل زو دغه نو ما به جری ته کله کله کتل نو ځان پورې پورې خندار علي چې ګوره کومه ته نو فندینګ نه ملو شوی په دغه باندې د ناس خلک وایي چې دا دل سره خو بیا تاسو کتل ټول کتل چې وخت سره هر څه په مخ کې لاړ نو دې ملک کې منفي خلک هم ډېر دي چې تاله خپې راکاږي خو مثبت خلک هم ډېر دي چې زه په دې کې کامیاب کړم چې ما یو ګلوبل سکیل لیبارټري جوړه نو چې سټرګل کوئ مینیموم نه شروع کې خو شروع کې چې تاسو شروع کې نو بیا په خپل هغه ملټیپلای کېږي زما چې کوم په بریټن کې یو لیبل دی سپروایزر ورته زما د لیبارټري په انټرنیټ باندې کاته موږ د نتورک انالایزر او داسې څه شل کار پس راوړو ته څنګه ملاوي د مور ته مې دا زموږ کمال دی مونږ کې د کچا اخلاص ته مونږ هارد ورک مونږ شپه ورځ کار کوو مونږ خپل لایف قربانو د کار لپاره نو داسې کومله وروستو پاتې کېدل چې دي نو دا څه وایم چې مونږ د دې جوړګن یو پښتون چې دی غلام ته ځان هم سپک ښکاري او په ساینس کې په ټیکنالوژي کې چې مونږ وروستو یو نو مونږ به غلامان یو ماډرن ورلډ چې دی دا د ساینس او ټیکنالوژي دی پکار دي چې مونږ خودکفیل شو مونږ لکه ته فزیکس ډپارټمنټ کې ورشو وګوره د نینو فایبر کټ د دې سټوري چې درته کوم دا څنګه مونږ ګلوبل مارکیټ کې چې کوم سپلای و 20 میلیون روپے دی کېږي 20 میلیون روپے ما سره نه وي ډاکټر کې زراعت یو ځل پېشمنی مال شفیل د پرلت والے وخت نه نشته ما نه پیژن چې دا ډاکټر کې زر دی په هغه شکل ماته پاکستاني ښکار شو نه کیلکولیشن چې کوم ماته پته ولګي چې الګ تکړه دی دا ورته مې خانه چې پی ایچ ډی وکي نو مې بیا به میټیریل ریسرچ لیبارټري ولیکل په خپل فارم کې الته براشي چې هغه راغی نو ما به سره ما ته یې یو کټ جوړو غواړم
اخر کې په 32,000 روپۍ باندې هغه د نینو فایبر جوړولو کټ جوړ کړ. او د هغې پبلیکیشن موږ په 6 او 9 امپیکټ فیکټر جرنل کې پبلیش کړي په هغې نینو فایبرز باندې. دغسې بلا اکوپمنټ موږ هلته جوړ کړو. دې کې اسماعیلو، اسدو، هارونو دا ټیکنیکل سټاف و، خو دا ما له یونیورسټۍ نه واخیست، دا ما په خپله په میرټ اخیست. د موسټ ټیلنټډ خلک وو، دا ټیکنیشنز وو. محمد علي الکترونیک انجینیر او خضر یاد په قیادت کې هغې دا کار کوو. هغې دغه ایس پیرامیټر چې دی ما نه نومونه هېر شوي دي، ما اوس سبق بس کړی دی، تاسو راوستی وو نو ایس پی ویلیوز معلوموي. نو هغه اکوپمنټ هغه په 30-35,000 روپۍ باندې هغه جوړ کړو. نو که موږ دقسې د ماشومانو ته اپارچونټي ورکړه، د ینګ ټیچرانو ته هم اپارچونټي ورکړه، دې کې بېتحاشه پوټنشل دی. دوی به موږ خپل اکوپمنټ دلته تیاري او په ګورمنټ به موږ پریشر اچو چې لکه ته څه ناسه وکړې نو ته چې بیا په بل چا ته هم خبره کوې نو هغه خبره کې زور وي، هغې کې پاور وي، هغې کې ته خلک بیا کنوینس کولی شي چې یاره مونږ دومره په خپله کوو نو حکومت کې را سره هم دا وکړي. نو په دې طریقه به دا خپلې لیبارټرۍ مونږ په بره بوځو. او بالکل امپاسبل نه ده چې څومره بې ایمانه خلک دی په دې معاشره کې دومره ایماندار او به تا سپورټ کوي. نو سټرګل وکړئ او محنت وکړئ او که تا زره ګټه هم ونه کړه، که زره ګټه دې په ټول لایف کې ونه کړه، خپل خدای ته دې غاړه سپینه دی چې تا خپل وس وکړو او د دې نه لوی کانفیډنس، د دې نه بل کانفیډنس